الله وی که ما در سره مرسته وکړه که نه نو بیا ګورې څوک په تاسو نشي زورور کېدی وإن يخذلكم او که زم پرېږدم که نه فمن ذا الذي ينصركم من بعده که زم پرېږدم نو زما نه علاوه بیا څوک نشته چې تاسو مرسته وکړي داسې النصیر باچا دی رب العالمین دی النصیر یریدونکو له امن ورکوونکی دغه رب دی چې څوک پورې پناه ونیسي او پناه ویسي په الله ته رب العالمین هغه له پناه ورکوي فنعم المولى ونعم النصیر څه ښایسته مرسته کوونکی دی څه ښایسته ملګری دی زمونږ الله رب العالمین ګوره د مؤمنانو سره داسې مرسته کړې ده چې د دوی رعب د کافرانو په زړونو کې وراچولی هسې چې د کافران یې راولي هسې چې د کافرانو په منځ کې د مسلمانانو تذکره شروع کړي دوی په یره کې شي دا یره هغه النصیر ذات د دوی په زړونو کې وراچولی ده یرولي دي زموږ نه هسې د کافرانو په منځ کې د ګیرې تذکره کوو دوی یریږي او چې کله یو سړی روان وي د کافرانو په مخ کې او د پنسۍ په دې نیم پړکي باندې دوی ته یې یریږي چې یو ښځه روانې پردې کړي دوی ته یې یریږي چې د هغوی په شاني دغه نه یریږي زه هغه مسلمان ذکر کوم چې هغه په حقیقي معنو سره مسلماني الله دې مسلمان له دومره عزت ورکړی دی چې دا کافر د ده نه وچ په وچ یریږي رعب دبدبه زمونږ د بېدینۍ د لاسه هغه دبدبه کمزوري شوې ده زمونږ د بېدینۍ د لاسه یعنې رب العالمین خو ډېره لویه دبدبه مسلمانانو له ورکړې ده هغه زمونږ بېدیني ده چې هغه دبدبه زمونږ څه شوه کمزوري شو رب العالمین د خپلو خاصو بندګانو خو به سمه مرسته کوي بلکې دا وګوره په صحیح بخاري کې حدیث دی الله سبحانه وتعالی وایي پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي الله وایي یعنې حدیث څه کوم حدیث دی حدیث قدسي دی ګوره من عاد لي ولیا الله وایي چا چې زما د دوست سره دشمني کوله یو سړی دینداره دی یو سړی عالم دی یو سړی الله ته نږدې دی او بل راولګېدو د دې سړي سره دشمني کوله تنګوي اذیت یې وله ورکوو تکلیف یې ورکوو هغه النصیر ذات څه وایي وایي من عاد لي ولیا چا چې زما د ملګري سره دشمني کوله نو واوره فقد آذنته بالحرب زما اعلان جنگ دی د دغه سړي سره د دې سړي مقابله وي زما د دې ملګري سره نه ده په اصل کې زما سره ده نو الله النصیر ذات ته مرسته کړې د خپلو ملګرو سره ملایکو سره پیغمبرانو سره زموږ د پیغمبر سره ګوره په بدر کې څنګه مرسته کړې په احد کې او بیا په خندق کې او نور چې کوم جنګونه راغلي دي غزوات څنګه مرسته کړې ده هغه النصیر ذات کړې ده که دا ملایک به چا رالیږل خو هغه به رالیږل که په احزاب کې سیلۍ چا رالیږلی و غزو احزاب کې والله رالیږلی و که ملایک چا رالیږلی و الله رالیږلی و که په عادیانو باندې عذاب چا رالیږلی و الله رالیږلی و که ابرهه باندې ابابیل مارغان چا رالیږلي الله رالیږلي و که سمودیان چا تباه کړي الله تباه کړي قارون چا تباه کړي الله تباه کړي د لوط علیه السلام مرسته چا کړې ده چې د لوط علیه السلام قوم یې تباه کړی خو دغه النصیر ذات کړې ده رب العالمین هر وخت کې د مؤمنانو د خپلو ملګرو مرسته کړې ده بلکې الله کله ناکله د کافرانو مرسته هم کوي چې کله پکې اسلام ته فایده وي لکه مثال د روم او د فارس جنګ د روم او فارس روم والا اهل کتاب دي دا نصارا او فارس والا څه دي مجوسیان دوی به د اور عبادت کوو نو د مکې د مشرکان د فارس ملګري او مسلمانانو به د اهل کتابو ډله اخیسته ولې ځکه چې هغه دوی ته نږدې دي هغوی سره آسماني کتاب نو الله وایي غلبت الروم جنګ چې کله وشو نو دوی په منځ کې غټ جنګ شوی د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په دور کې روم او د فارس نو فارس زورور شو په روم باندې مشرکان سخت خوشحاله مسلمانان په ورځ ډېر خفه وو الله وایي دوی زورور شو خو یاد ساتئ وهم من بعد غلبهم سیغلبون فی بضع سنین یو څو کاله بعد ګوره د رومیان به په دې فارس والا باندې زه زورور کوم الله وایي ویومئذ یفرح المؤمنون په هغه ورځ به مؤمنان خوشحالېږي نو اوس دې ځکه الله د کافر مرسته هم کوي
خو فایده پکې مؤمنانو ته د هغوی خوشحالېږي د هغوی عزت پرې ډېرېږي نو کله کله الله داسې هم کوي د دې نوم فایده دا ده الله دی النصیر مرسته کوونکی که ته دا غواړې ډېر ساتئ که ته دا غواړې چې الله ستا مرسته وکړي نو ته به مرسته کوې د الله او د الله د پیغمبر ښه د الله مرسته به څنګه کوې د الله عبادت کول د الله د اوامرو خیال ساتل الله داسې مرستې ته ضرورت نه لري چې د الله څه شی په کار دی او ته یې ورکوې نه د الله مرسته مطلب دا دی چې الله چې تا ته څه وي هغه به کوې او چې څه نه دې منع کوي د هغې نه ومنع کېږي الله سره مرسته کوي د پیغمبر سره مرسته څه ده پیغمبر سره خو هغه مرسته نشته کومه چې صحابه کرامو به کوله اوس د پیغمبر سره مرسته څه ده د هغه په طریقه باندې عمل کول د هغه دفاع کول د هغه د عزت خیال ساتل دغه شان که ته دا وایې چې الله تا سره مرسته وکړي نو د الله د خاصو بندګانو مرسته به کوې ومن يتول الله ورسوله والذين آمنوا او څوک چې ملګرتیا کوي د الله سره او د الله د پیغمبر سره او د مؤمنانو سره فإن حزب الله هم الغالبون نو یقینا د الله سبحانه وتعالی لښکر زورور دی نو ته به مرسته کوې د الله د دین د الله د پیغمبر مرسته د مؤمنانو سره الله دی النصیر نو بیا پکار د مسلمان ده چې موږ دغه النصیر رب بندګان یو نو موږ به په ځان کې طاقت راولو او چې د چا سره ظلم کېږي د هغه به مرسته کوو څه به کوو مرسته به کوو د چا حق څوک خوري د هغه به مرسته کوو بلکې حدیث کې خو داسې راځي معروف حدیث دی هغې کې داسې دي چې انصر اخاک ظالما او مظلوما په صحیح بخاري کې دا حدیث دی چې د خپل ورور مرسته وکړه که ظالم دی او که څه دی مظلوم دی صحابه کرامو یا رسول الله مظلوم خو موږ ته پته ولګېده چې یو سړي سره ظلم کېږي د هغه به مرسته کوي خو د ظالم سره به څنګه مرسته کوو فکیف ننصره ظالما پیغمبر صلی الله علیه وسلم وتي تأخذ علی یدی د ظالم د دې ظلم نه منع کول د هغه سره مرسته کول دي نو موږ ته د النصیر رب بندګان یو موږ به مرسته کوو د کمزورو سره د غریبانانو سره د کونډو سره د یتیمانانو سره د محتاجو خلکو سره د مظلومینو سره